دا یو ورو سوال کړی دی، وایي زموږ یو خپل دی، د هغه کور والا سخته بیماره ده او بچي نه کېدو، ډېر وخت علاج وکړو، بیا چې بچی وشو د هغې د لاسه بیماره شو. اوس ډېره زیاته بیماره ده چې یعنې تر دې چې بعضو ډاکټرانو چوټي کړې ده او هغه خاوند د پلار کور ته لېږلی ده او وایي چې دا به راته دلته مړه شي او بیا به خلک په ما باندې بدګماني کوي او نه یې تپوس کوي او نه یې خواله ورځي. شریعت کې د دې کار ګنجایش دي او که نه، او داسې قسمه سړي ته څه نصیحت دی؟ جواب د یاد کوي، قرآن کې الله وایي وعاشروهن بالمعروف، د خپلو ښځو سره په ښایسته طریقې سره ژوند تېرئ. فإن کرهتموهن، که ستاسو بدي شي نو کیدی شي چې ستاسو یو شی بدي شي او الله پکې ډېر خیر اچولی. د دې آیت نه علما وایي دا فایده راوځي چې ښځه دې بدي هم شي که نه، نو ژوند به ورسره په ښایسته طریقه تېروي. چې دې بدي شي بیا به ورسره هم ژوند په ښایسته طریقې سره تېروي. او کیدی شي یو ښځه کې یو خوی ستا بدي شي الله وایي او الله پکې نور خیر اچولی. د دې په تفسیر کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، د آیت په تفسیر کې وایي داسې مثال یې واله لکه یو سړی دی، هغه یو ښځه واده کړه او په دې ښځه کې یو خوی د هغه بدي شو، نو دله پکار دی چې دې ښځې سره ګزاره وکړي او ښه ژوند ورسره تېر کړي او وی کیدی شي الله وله د دې ښځې نه بچی ورکړي چې ده بدي شي، د دې نه وله بچی ورکړي او بچي نه الله یو غټ کار والي چې د هغه د لاسه دې پلار ته لوی خیر میلاو شي. خو هېڅ پته نه لګي خیر د کوم ځای نه راځي. دا ښه ژوند تېرول د ښځې سره په دې کې دننه یو مسله دا راځي چې خاوند به په ښځه باندې خرچه کوي او د ښځې ډېر حقوق دي. او الحمدلله دې باب کې زما یو کتاب دی، هغه را پیدا کړئ، مطالعه کړئ. په هغې کې حقوق الزوجین د ښځې او د خاوند حقوق ټول بیان شوي تفصیلا. تکحیل العینین ببیان حقوق الزوجین، د ښځې په حقوقو کې په حقونو کې یو حق دی چې خاوند به پرې خرچه کړي. الله قرآن کې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، او د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی دی، چا دپاره چې پیدا کړی شوی دی هغه پلار دی که نه خاوند دی، په ده باندې لازم دی چې په دې ښځه باندې به خرچه کوي، رزق به وله پیدا کوي او جوړه جامه به وله کوي. په سورې بقره کې الله دا خبره ذکر کړې. نو خرچه کې دننه څه راځي؟ خوراک، څښاک، علاج او کور، د اوسېدو ځای، جوړه جامه، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. نو په خاوند لازم دي چې دی به د ښځې علاج کوي د خپل وس مطابق، الله سره لازم دی د وس مطابق. قرآن کې الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله یو نفس دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. نو په خاوند لازم دی چې د ښځې به علاج کوي. دې کې ما ډېر لیدلي چې دې طرف ته سوچ نه وي، مړه ښه به شي او هېڅ خبره نه پکې راځي او دا ټولې ښځې دغه شان بیمارېږي او دی به پیسو له چې دی تارونه به تتاوي او بینکونو ته به اچي او ښځه دغه شان غریبه ناسته ده. دا کمزوري ده، دا ستا ذمهواري ده چې ته به د کمزوري انسان خیال ساتي او خیال ساتلو کې دی ته به د علاج کې په تا لازم دي. او ته د دې څه شي مشري، یعنې چې سړی راشي سینه ټپوي او برید تاوي راته وایي چې سړو له الله مشرتیا ورکړې ده. او الله قرآن کې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، او دا خبره صحیح ده چې الله سړو له مشرتیا ورکړې ده. مشرتیا څه ته وایي؟ مشرتیا هم دې ته وایي چې د کشر به حفاظت کړي او د دې کشر به خیال ساتي. ته وچ په وچ ځان مشر کې خرچه به نه کوم، تپوس به نه کوم، کور کې د ما سره نه اوسېږي، خو زه څه یم؟ زه به ښځه مشر یم. څه شي مشرتیا ته ادا کړي؟ د مشر په کشر حقوق دی او د کشر په مشر باندې هم حقوق دي. یو حق دا دی چې دا خاوند به په ښځه باندې خرچه کوي. دا یو ډېر ناشنا دی، وایي چې کور نه یې ویستې د پلار کور ته یې رېږلي، وایي دلته به مړی شي نو خلک به وایي چې را ده وژلې ده. دا جهالت جمع جهالت، ظلمات بعضها فوق بعض، تیرې په تیرو له پاسه، یو بې خرچه نه کوم، علاج وله نه کوم، او بیا دا چې کور کې وله ځای مه ورکوه.
کور کې ښځه ځان سره ساتل دا د دې ښځې حق دی په خاوند باندې. دلیل پې ته زه وښیم. ګوره چې یو سړی راولګي ښځې له اولنی طلاق ورکړي یا دویم طلاق ورکړي، اولني او دویم نه بعد خو سړی ښځه راواپس کولی شي که نه. الله د دغه ښځو په باره کې وایي لا تخرجوهن من بیوتهن، دوی به ګورئ د دوی د کورونو نه وباسئ. یو خو فایده دا چې الله د خاوند کور ته د ښځې کور وي، ځکه چې ښځې ځای دقه دی. دویم چې طلاق شوده ښځه الله تا ته وایي چې د کور نه به یې نه وباسئ، دا چې طلاقه کړي دي نه ده دا به په کور کې نه اوسئ ځان سره. او قرآن کې الله بل ذکر وایي سورة الطلاق کې همدغه صورت کې اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، په کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ په هغه ځای کې به دا ښځې ځان سره ساتئ د خپل وس مطابق. په کوم ځای کې چې اوسېږئ ښځه به ځان سره ساتئ. او دلته دغو له منډه د پلار کور ته لېږلې دی، دلته به مړه شي. نو که مړه شي دی کور نه دی؟ د هغې کور د پلار کور دی که د خاوند دا کور دی؟ د خاوند کور دی. او چې سړی نو هغه دا خبره کوي چې زما د ښځې د دې کور نه به جنازه وځي، بس دا د دې کور ده. اوس د دې ځای نه همیشه دپاره وته هغه صرف جنازه ده چې جنازې کړ د دې وځي. نو دا کس سراسر ظلم کې واقع دی، سراسر ظلم کې. خرچه نه کول په ښځه ظلم دی، پلار کور ته د هغې لېږل دا ظلم دی. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي له حدیث راوړی دی، خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلي. په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د خپل کور والو دپاره غوره دی، او زه ګورې د خپل کور والو دپاره په ټولو کې غوره یم. دا غوره سړی دی چې د خپلې بیبي سره غوره وي ښایي او د خپلو بچو سره. او دا عجیبه ښه سړیتوب دی چې بهر د خلکو سره ښه ژوند تېروه او د ښځې سره ښه نه او د بچو سره ښه نه. دا کم ښه خوی شو. د الله نه یره پکار ده په دې مسلو کې. او دا کس سراسر په څه دی؟ په غلطه باندې دی.